يعلمون او دوی نه پويږي دوی کې شعور نشتا یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تکفرون ول انکار کوي تاسو بیاات الله د الله د آیاتنا وانتم تاسو تشهدون گواهی یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تلبسون الحق ول ګډوډ وای حق تلبسون لباس دو معنی دي یو د پردا او یو د ګډوډول او د دواړه کارونه بدی دي اهل کتاب وکول اوم به حق پټو پرده به واچولا اوم به حق باطل په خپلو کې ګډوډ نو ولي کوي دا سکار الحق حق بالباطل باطل سرا ولي ګډوډ وای حق باطل سرا یا ولي پردا چوي په حق باندې د باطلو وتکتمون الحق او پټوي تاسو رښتیا وانتم او تاسو تعلمون خپوي گئی وقالت اولی طائفه یوډلی من اهل الكتاب د اهل کتابنا امنو ایمان راوړی بالذی پاغه کتاب انزل چې نازل شوی دی علی الذین پاغه خلق باندې یا پاغه شینو چې نازل شوی دی پاغه خلق امنو چې مؤمنان دي وجه النهار پاول د ورځ کې دا د دوی طریقه وا دې باره کې مکه خبرم شي وا چې خلک به باقاعده واستول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې کېنه او ایمان راوړی او خلکو ته مشوره کوي چې موږ ایمان راوړل او ما دیګر بیا دوباره واوړی او بیا هم خلکو کې مشوره کوي چې موږ ایمان واپس کو او موږ مسلمانان نه یو ځکه چې بده کې دا غلطیانی او دا مذهبي خلکو د دې په خبر اعتماد کو نو خلک هم تاسو سره راوړي چنانچې د نوی مسلمانانو تبه هم دا غرنګ دي پنترې جوړولې او بدلولې به وکفروا او انکار وکي اخره د اخر د ورځنا لعلهم دې لپاره چې دوی يرجعون راو ګرځي اسلام نه ولا تؤمنوا او دا به ورته ویلي چې اوس لاړ شي په سحر کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي ما دګر به واپس شي خو یاد ساتي ګوري چې حقیقت کې ایمان را نه وړي دا به دوی ورته ویلي دا هغه ذکر الله کوي ولا تؤمنوا او ایمان مراوړي یعنی یقین مکوئ دا غي په خبرو الا مگر یعنی اومنه د هغه چا خبره لمن د هغه چا تبع چې پیروي کوي دینکم استاسو د دین کدا د دین خبره منی او یا استاسو د دین پیروي کوي نو به اومنه او کدا د دین پیروي نه کوي به اومنه قل او یا ان الهدى بشک هدایت هدى الله دا هدایت الله تعالی ده دا د بنی اسرائیل کیسه روانه نه کړم ما حاضرینو د خیال له چا په کې خوب راځي او څوک داسې دغه دی چې دا الفاظ دي دا ولې موږ دینه دلچسپي ختمه شوې ده د دې وجه ده جی هغه فټکی کې ټولو باندې ګرځي موږ ډاوه خو د اصل وجه ده چې موږ دومره په فرقه پرستی کې نه نوتی یو کنه چې موږ ته د خپل فرقو ولا دشمن ښکاری او د اغا چې کوم اصلي دشمنان دي د دې دشمنی زموږ ذهنونو د دماغونو وته ده نو چې بیان کوو هغه بیان په موږ سي درون لګي او حال دا دی چې مسلمانانو اصل دشمنان هغه اصل دشمن زموږ د فرقې نه دی موږ چې کوم جوړ کړی اصل دشمن هغه او موږ د مشکلاتو کې د مغي وجه نه دا څوک دی هټولي سیاني يهوديان او د مغي د وجه نه که هندستان زموږ دشمن نه محرک او مغي دی او اسرائیل خاصي يهوديان دي او دا نور ټولي سیان دي مشکلات سازشونه وغيرها وغيرها هر څه د مغي الله دې موږ ته معافي وکړي پاتې شو مسلمان نو زمونږ یو بدیغه د هندستان سره ډیره مضبوطه تیر شوې ده خدای باوجود د مسلمان د لپاره په هندستان کې چې کما د هغه د لپاره د هندستان طرف نه هغه حالت دي هغه زمونږ په خپلو کې هغه سینه دي لکه تاسو ته مثال درکوم د پدې پاکستان کې زه چې تمره خبر یم لکه مثلا ډاکټر اسرار نه خبر یم یا د نور ځنو خلکو نه خبر یم چې هغه دلته باقاعده یو اسلامي ټي وي چینل جوړول غواړي چې هغه 100% اسلامي د فرقې په بنیاد باندې نه اسلامي حکومت اجازه نه ورکړي او انډیا ورکړي مونږ په خپلو کې دا ولې داسي مونږ هغه فرقه پرستی له وجه نه د کار تر رکاوټ ده د دې وجه نه رکاوټ نشته چې هغه هندو توپ دی او عیسائی توپ دی او يهودیت توپ دی دا دې په دا لوی مصیبت ته ورستو راځي کله تعالی نن توفیق راکړي چې سبب خامہ خراشي او ډېر اهمه خبره ده بغیر لپاره تاسو د حالات مطابق خامہ خراشي چې هغه به انسان پوي کوي تاسو نو دا اصل وجه ده چې اصل دشمنونګه یې کړی دی زموږ په دماغو کې زموږ په زړونو کې سره غشتنه او دا غدي بس د کوم چې موږ نیولې دي او یا به چا سره نشته اډو بس هغه سره خپل مونږ او دسته وای چې بس دا کوا او نور هیڅ ذمہ داری زموږ نشته حالانکه چې قران ووري زموږ یو خور دا غ درس او تدریس کوي هغه وای چې یو واره ماته یو خځه وایي چې دا بنی اسرائیل دا څوک دی چې الله تعالی دې بر تنگ کړي
ان مسلسل دغه خبره ده څوک چې موږ خو لیدلې وي غریب خو نه خبره چې دا مسلسل تاسو له مسلسل الله دغه خبره کوي نو تاسو واره نو دی به ویل چې ایمان په مراوړي مگر باغه چا باندې څوک تاسو د دین پیروي کوي قل او یا ان الهدى بشک هدایت هدى الله داد الله هدایت ته اندا یؤتا چې ورکړی شي احد یو کستا د آیت لګران په معنی کې خو مطلب د دې دا دی اولی مطلب اور بیا په معنی لگا اسانی مطلب دا دی چې دی اصل کې خپو په دې باندې چې دا نبوت د اسماعیل علی السلام په خاندان کې ولې راغی د عربو کې ولې راغی د زمونږ د بنی اسرائیل نه ولې نه دی د يهودانو نه ولې نه دی او عیسایانو په د عیسایانو د خاندان نه ولې نه نو الله دا غي جواب ورکړي دا د الله مهربان چا دا خوښ اول تاسو ته درکړي وسه تاسو اهل نه وګرځي تاسو نه علاوه غوښته دی ته ورکړو اي یوتا دا چې ورکړي شي احد یو کستا مثلا پشان ما دهغه اوتی تم چې درکړي شي او تاسو هم درکړي شي او الله تاسو باندې فضل کړو خو تاسو نه اعلی شي نو وای غستو او یحاجوکم یا غوی جګړو کی تاسو سره عند ربکم تاسو در په نسبانه يهوديانو په ویل چې د خبره مخه چې بیا ودی الله په نسبانه دلایل بیانوي قل او یا ان الفضل بشکا هغه فضل و کرم بيد الله د الله پلاس کې ده یؤتی چې ور کوي من یشاء او چاته چې خوغشي والله ولا تعالی واسع دیر او سات ولده علیم او په هده سوره حدید کې د دې فضل باره کې اشاره لکړی دا سوره حدید 27 28 29 وشتم اتوشتم نهوشتم 27 28 او 29 یختص خاص کوي برحمتي بخبل رحمت سره من اغثوک یشاء او چغه غواړي والله ولا تعالی ذل فضل خوند فضل ده العظیم لوی الله د لوی فضل خوند ده ومن اهل الكتاب او ذن ده اهل کتابنا من اغثوک دی ان کچری تامن هو ته امانت گر او غنی اغا ان ته امانت ورکی اغا تا بقنطار یولو یا خزانه یؤدیه نو واپس بکی اغا الیک تا ان ځنه په کې داسې خلکم شته چې لو یا خزانه ورکی امانت هغه به مکرنګ ته واپس کی ومنهم ځنه دا غوینا من هغه څوک دی ان کچره تامن هو تامانتګر جوړ کی هغه بدینار اند یوی روپۍ دی یو دینار لا یؤدیه الیکا شرب واپس نه کیتا تا الا مگر ما هغه یعنی هر کلا دم تعالی قائما چې ادرګی تا غته په سر باندې چې په دا سر او تولان نه ایو روپۍ نه درکې او باز په کې غلکم دي مونږه پیسې ورکې چې افسول را کرنه ایثار کړ کله وای دا غنم پکې والی او غنم هم ټول براسته کله وای دا چلې او کله هغه چلې ادا باندې معنی یو شی بل شي همدا غرانګي او باز داسې عیسایانو داسې کومونم پکشتا چې هغه خپل امانت خود واپس کوي چې اضافي امدادم کوي ذالک دا بانهم ذک چې هغه قالوا ويل بي ليس علينا نشتا بمون باندې فل اميين پامیانو ان نشتا مونږ د پاره امیانو مونږ باندې د امیانو د پاره سبيل تلارا ان ګنا دی بدا ویل چې د امیانو مال وها پدې کې ګنا نشتا او باقاعده د دوی قانون او قانون کې بدالي کلیو چې کده دو غویانو جنگ شو او یو غویه د امیو او یو د بنی اسرائیل د خاندان او د يهوديانو نو هغه د سزا ورکول کیږي ذبح کیږي به او د بل معاف کیږي او دا چې چې کوم چې پیسې اومندلې چې آبادی د يهوديانو نو هغه به اعلان کوي چې دا د چا دي او کدا چې چې اومندلې چې آبادی د غیر يهوديانو نو هغه چې چاو خور خیر دغه جایز دي او که مال ملاو شو نو غیر يهوديو ناجایز دي اخرى او که يهوديو نو واپس به ورکړي وغیرہ وغیرہ او مړې وکړو نغې ته سزا ورکړي او کدی نه چا مړې وکړو نغې ته پر سزا نشته نغې ته الله تعالی اشاره کړی ده ذا ويقولون دی وای علی الله تعالی تعالی باندې الکذب درو وهم او يعلمون خپويږي بلا ولنا من اوفا څوک چې پوره کی بیاده وعده بلا واتقا او ځان بچ کی فإن الله دغنانا فإن الله بس بشکل تعالی يحب المتقين منکي متقیان سرا ان الذين بشکا کسان یشترون چې اخلی بعهد الله وعدد الله تعالی ان الله په وعده باندې و ايمانهم بخلو قسمون سرا ثمنا قليلا دا دنیا چې لګا دا قسم خوري او مال خرڅي د دې باره کې یو حدیث واوري اشد بن قیس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا آیت زما باره کې نازل ده
زګه چې زما پس مکه کې زما د تر زمانو کوه وو د تر زمانو پس مکه کې زما کوه وو